سردار کونین صلی الله علیه وسلم ته دا خزا پیشوا نو د خلقو مؤلفه القلوب ولا خلق والجوس بس کوي پیغمبر علیہ السلام د سره نبی علیہ الصلوۃ والسلام وتعالى بس زما خو چې سدي را سره کړي ما معاف کړي. الله اکبر. او د یو صحابي ورسشتري داغه حق زنه شم غستله هغه صحابي بچو علم خو قصاص کو مخ خپل قصاص اخلو وريات ساتي پیغمبر خدا خپل حق بخلش خود بل چا حق نه بخي او نه بخله دي چرته نو موت به څنګه پهلوانان شو چې خپل حق او پر دې ټول یو سه رانغاړو دا خو ډیره ګران شي. دا باز خلک وي ستا ګنام زما تخپل یو سم شکر وباسه زما ګناستا ایو ملګری بل دا خبره کوله زناست قسم استاد ګنا زما شه مال ورخ دې کوروان کده په دې خبره باندې اسکه ځان له تخپل پن والله کی یو سه بل پندونه توړې دا زمونږ د معاشري حسن بس پدې باندې ځان بل د ګرانو ملستا ګنا زما خپل وړاو خپل مې د الله معاف کی زه خو د چا ذمہوار نه دا مشرک دغه غم دې مشرک چې مشر شوي پر دې بوجونه باوړي ومن په داسې مړ یو کنه الله الله چې خدای بس مشری دی وي مشری بس پاک مړ یو مشری خشنه ده د دې مرګورو ته بار بار وایم د خپل مدرسینو ته منتظمینو ته چې مشری تبعیدا شهرت هلاکت ته سړی چې څومره مشهوري کې هغه به دروغ ډېر وایي ځکه که دروغ نه وایي نو ظاهرا د دې شهرت ته نقصان رسیږي نو دروغ به وایي او دروغ هغه بدرنګ عمل دی چې خدای ته خوښ نه دی. مشریم دغه شی دی لا مشر شوی نه وای کما اوټونه وګټل ګوره داسې نه کماله پن ملو شو کو ملو نه شو کما اوټونه وګټل نو زه به تاسې نه سترټې پر جوړ کوم نازم کوم چې تاسې به د خپل ځان خوندواله با ګوره دا بجلی وای نشته الله اکبر تو دا بجلی نشته ساده سره کوم کچ پاتې شوی دی او جی کنه خا تاسې ماته وټ راکې به به تاسو ټول کارونه وکم وعده وکړه غریب وټونه واغستل اجه سو د خپل قرضونه خلاص دغه دی وټون د پاره خو بلا قرضې کړې نو چې سر ازي قرضو کې ور کوي بیا چې داغې نه سیوا شي پلاټ ملاټ پوالی کور پوالی گاډه پوالی نو درې کالو کې دنه به زمون اړې غړې جوړ شي بدا نندا مارش ته نندا جلوس ته نندا هړتال دی نندا درې کاله خو داسې تیر کړل ا دوه کاله چې راځي نو خدای خبره چې ست برسیږي یا باندې رسیږي نو وعده وکړه وعده په ذمہ یې وړله مشری دغه شی سردار کونین صلی الله علیه وسلم ورته وی ما خو خپل حق در بخله دي ته اخلاق وي اصحابي نو دي کې دوه قول دي چې یاره هغه معاف کو ا دو صحابه یو حالات بیماری پر راغله ډېر وخت پورې بیمار به الله صحت ورکو بل خو به شهید شو هغه جنت ته لاړو یوازې دا نه چې سردار کونین صلی الله علیه وسلم دا کردار ذکر کوم صحابه به دا ذکر کوم چې هغه هم داسې کړی دي کله چې دریم اورز باندې په دویم اورز باندې حضور پاک د غار ثور نه اوته تلو دا لارې خبره درته کوم چې نن زمونږ زندگی مونږ چاته دانش ویل چې الک راشه د دین خبره وره ولی بڑا باندې پیس دی تا ته حرام مخره نو خپل متملا مضبوطه تړلې تا باندې باثر نه هیڅ باندې اثر نه کوي تا ته معاملات صحیح چلاوه خپل 200 قسم کو ور باندې خبره باثر کی نه تا ته دروغ مو وایا زه دروغم اثر به وکي نه زه تا ته لورتا خورتا حق ورکا زه نه ورکم پتا به اثر وکي نه زه تا ته چې کله مصیبت راغی صبر کوه خپل صبر نکوم پتا به اثر وکي نه
زتا ته هم جهاد کو خپل د ټوپک د نرینه اسم یریګم کردار سفر کی یو فهیره رضی الله عنه دا غلام د صدیق اکبر رضی الله عنه دی یو نبی کریم صلی الله علیه وسلم بل صدیق اکبر رضی الله تعالی عنه دی دری پدری روان دی دویم ورځ دا مخی ته ورتا سراقه بن مالک د مدرج قبیلی قریب دی ورته راورسید نه ګوري ښا او دا څنګه خبره دا واقعه بیانوي و یو आवाज کون کی आवाज راغی او غالبا دا جنیو پیریو د دې په مجلس باندې هغه شورا او مجلسو چې کوم شورا او مجلس کې د نبی علی السلام پسې انعامات تقسیمېدل کچا پیغمبر اخودو دمر انعام بواخلی کچا قتل کو دمر انعام بوالی کچا ژوندې اتکړو کې راوسو دمر انعام بوالی ابلیس شیطان یو आवाज کو اے ناس تو خلقو پیغمبر پلان کی قبیلی تا قریب دے مدلج قبیلی تا نزدی روان دے سراقہ بن مالک عزدی وقت کی حرس کنی علماء ما ټولو تا یو خبر وکړه چې اے ناس تو خلقو کم کس چې دا आवाज تاسو وریدو دا کسان مالی دلی دي خو یاد ساتي دا زمون او تاسو مطلوب نه دي هغه کس په چې تاسو انعامات ورکوي هغه کس ګره دا نه دي پام کوي دا غي تلاش کې لاړ نشي سراقه بن مالک وی ذکر تلاړم ما خپل خادم تویل انز وینزتا زر زر کو ماتا اسم راکا ماتا نیزم راکا مال ترم راکا مال ازغرم راکا زر زر کوا انعام بروڑ ما زما د پیغمبر تلاش پسے آغا علاقه زڑے رخ پی جنما زبزم د پیغمبر مخبنی سما عزیزانو سراقه بن مالک وی زدکور ناروان شم خو خلق می خبر نکړه هر سړی حرس چې تا د سبوج بلانګیزه کې انعام به ملاویږي هر سړی منډه او پیغمبر خود کور نه داسې نه وتلی شپږ زره روپۍ صدیق اکبر کور کې وي هغه وخت کې مثال شپږ زره روپۍ د لارې سفر یې راواغوستو نو نه توره وه او نه داسې زغرې وي چې ځان بچ کړي خو نبي علیه الصلاة وسلام د شپې یکدم د ماښام نه بعد صدیق اکبر سره میټنګ وکول بېګاله به ځو وځو به انشاءالله بس بیگا تا اوتل سراقه بن مالک و جماعت خو پته چې هغه سره سشته دی نه د جنگ مقابله نشي کوله زه بس روان شو دی وی زه دی قبیلی خپل ته ورسېدم نږدې شوم او دا د دې مدلج قبیلی سره تعلق هم ساتلو وی بس لاړم ورپسې و چې لاړم نو خبره د هغه اواز کوونکي صحیح وه چې هغه پیغمبر چې کوم پسې تاسې ګرځئ هغه کسان چې تاسې ورپسې تلاش کوئ او انعام هم مقرر کړی ګورئ اوس اخلاقو ته د نبي علیه السلام ګوره سراقه بن مالک وایي چې زه دوی پسې ورنږدې شوم نو ما د سردار کونین د قرآن شریف تلاوت واورېدو شوق سره ووایي الحمدلله خدای ډېر شکر دی سراقه بن مالک ما د آقا مبارک تلاوت واوریدو لگے دے سورت سین تلاوت کی یاسین والقرآن الحکیم انک لمن المرسلین سراقه بن مالک عجیب آواز دے آغا آوازم اورم حرسم لیوانے کڑعیما اولی دل ما چی سرداری کونین مخشات گوری نا مخ کی گوری نظر د صدیق اکبر را باندے پریوتو صدیق اکبر ورتوی یا رسول اللہ دشمن را روان دے سگر روان دے اے دا اللہ حبیبہ دشمن را روان دے زما استاد قتل پسی قریب راغے وی ما دا سرداری کونین دا توجہ نوڑان دی چی ما تا بگوری نو صدیق اکبر توی لا تحزن ان اللہ معنا
او زما د غار سور یارا غم جن کی گما خپ کی گما منصر اللہ دے وی ماتا سرداری کونین سترگی مبارکی راوالولے کلی چی مات سترگی مبارکی راوالولے زما اخپ اچز مکا کی لاندی لارو زد اخنا لاندی پریوتلما چغی میں جوڑکڑی صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ یا رسول اللہ اگر دشمن چی منگ پسرا روانو اخی غالباً زمکی انیولو حضور پاک علیہ السلام دا سے ورطا متوجی شو اخلاق نن منگ دا انسانیت پروان ساتو نزی گوری وی سڑے او تختولو سڑے دا سب تختے دا یہودیان رازی دا انگریزان رازی دا دی انڈیان اندوان رازی کدا زما استا بچے دے پا معاشرہ کی نشو تماشو لیوانے کرے سوا دام مڑی مولا سے بھی بولاری اللہم اغفر لحینا و میتنا و شاہدنا و غائبنا و صغیرنا و کبیرنا و ایمانی و اداد دی حق دارو دا چی مسلمان زما لارک ولار دے معشوقی لارک ولار دے تاسم بازی علاقو تا ٹکسی والا تیو ما سر لارش ادر سر رزی نا وجہ صدا ٹکسی والا خو مزدوری کے والی نزی یری کی ویل دے پلانکے ڈرے ورنم گاڑے اغسطو پلانکے ڈرے وری میشتو ابل نے موبیل اغسطو اگر موبیل والا میشتو دا حال دی پلار پا معاشرہ کی سسی موارے نہیں دی دی پلار پا دی معاشرہ کی سسی موارے نہیں دی پلار تاوانی زان دمرا غافل کرے تخپل لیوانے سپے وی والا پا دی سر باندے اولا وی تانا زان خلاصو مزکا چی تدب انسانیت تپارے و زہر قاتل دا ختموم دی وجہ دادا چی منگتے روڑی آغازکا لکلویم زمان قاضی بابا رحمت اللہ علیہ بویل اخول ندی پیوی که دا خریوی که دا سپیوی منگ لدی پیسے گٹی که پا سودوی که پا غلاوی که پا حراموی وچه پیسے روڑی بلا دی اولگی گی اغا پیسے دی خدای پا تندر اولگی چه زمانہ پی ایمان لارشی مانا پی قبر خراب شی مانا پی زمان زندگی تباہ و برباد شی